نو دلته بیا امریکایانو چاپې به ډېرې ویلې مثلا لکه څه ډول چاپې ډېرې ویلې دوی چاپې خو دا غرونه به ګیر کړ ها غرونه به تیارې شو کړي شاوخوا به نفر شو نور تیارې به راځي په د امریکا کې پکښې چې په دې کې په سر کې په پای کې دراته په غاړه کې وګورو پاتې هلک به ټول معاشره کله یو سړی هم نه سوځي ها بالا به ګیر کړی ته یو خواته نه سوځي دی نو خلک را پیاده کړ بالا دې تلاشي راشي بیا به د یوازې امریکایان و که نه داخلي ورسره وه نه داخلي ورسره وو ها نو بیا ظلم چا ډېر کوو امریکایانو که نه داخلیانو امریکایان کې یو قسم امریکایان تور امریکایانو ډېر سخت ظلم کاوه ها تورپوستي چې ورته ویلې تورپوستي چې ورته ویل ډېر سخت ظلم کاوه ها خپله یې پر دې وژای ماشین وهلی یم په ګلداغ باندې اوس هم پر دې وژه نشم پرېوتی ها دا ښه یې وژای وولم دوايو مې وکړې په پاکستان کې په پټه کې ډلې مې وکولې یوه نفع یې هم نه ده رارسولې اوس مې دا وژه خپل چې پر دې ښي اړخ باندې ګډ سره پرېوتی او دغه ستاسې سیمه د څه شي په نامه یادېږي صاحب دا د افکول په نامه سره ها افکول او څومره چاپې دلته ویل کېدي مثلا چاپې په جمعه کې 3 چاپې پر موږ ویل کېدې ها او په اقصی کې 3 چاپې پر موږ بیا دوی چې مثلا شهیدان کول هغه خپل هدف یې شهیدانوه که نه عام خلک شهیدانول نه عام خلک یې دلته شهیدان کړل زخمیان یې کړل ها او کوم د هدف خلک چې ول هغه خو مثال لرې ولې دی هغه په دستي ویستی ها او عام خلک د ډېر ټینګ تکیه کړل د لاسونو ډېر ټینګ ور وتړل